دوستانو ملګرو مینوالو په دې کله چې به سره موضوع ووایي لکه څنګه چې موږ خپل انګلیسي کتابونه پیل کړي دي نو تاسې دغه کتاب د ځان سره پیدا کړئ صحیح ده فیکټ اینډ فیګر په نوم یو کتاب دی چې تاسې دغه کتاب د ځان سره پیدا کړئ او موږ دغه کتاب لومړی یې نوټ دی نو lesson 1 ته راځو د کیوي یعنی موږ او تاسې ګوره کیوي موږ تاسې مرغه ته انګلیسي کې کیوي وایي صحیح ده کیوي دا یوازې په نیوزیلند کې پیدا کیږي او بل ځای کې دا اوس نشته دی صحیح ده اوس دغه اوس په نیوزیلند کې هم کموالی اخیستل شوی ده نه زیات اوس نشته یوازې کم شته نو زموږ او تاسې نن ورځ د دې موضوع په اړه دی صحیح ده او دا یې نوم دی کیوي صحیح ده نو راځو سټارټ راغلو لیسن ته راځو before you read وایي مخکې له دې نه چې تاسې دغه متن ولولئ look at the picture وایي تاسې تصویر ته وګورئ read the sentences او دغه جملې ولولئ check the truth تاسې سم ځواب چیک کړئ false او غلط ځواب I don't know یا نه پوهیږئ تاسې درې اپشن لرئ که پوهیږئ نو تاسې به ټرو ته ورکړئ صحیح ده کوم ځواب چې صحیح وي او که غلط وي هغه ته به هم تاسې چیک ورکړئ او که نه پوهیږئ تاسې به هم هغه ته چیک ورکړئ نو تاسې به د درې کې چې کوم چیک ورکولی شئ یو چیک به تاسې استعمال کړئ The kiwi is a kind of bird kiwi یو ډول مرغه دی دا صحیح ده که غلط دی دا بالکل صحیح دی مرغه دی او the kiwi is very big kiwi ډېر غټ دی نو دا بالکل غلط دی مثال دومره غټ نه دی The kiwi lives in New Zealand kiwi یوازې په نیوزیلند کې اوسیږي صحیح دی نو اوس راځو موږ او تاسې د kiwi د نوم دغه درس دلته پیلوو صحیح ده The kiwi lives only in New Zealand kiwi یوازې په نیوزیلند کې ژوند کوي It is a very strange bird دا یو ډېر نااشنا مرغه دی because it can fly ځکه چې پرواز نشي کولی الوتلی نشي The kiwi is the same size as a chicken. kiwi عین اندازه لري لکه یو چرګوړی. It has no wings or tail. یعنې دغه وزر او لکۍ نه لري. It doesn't have feather like other bird. او دا د نورو مرغانو په څېر د بدن هغه ویښتان هم نه لري لکه نور مرغان چې لري. feather د مرغانو پښې ته استعمالېږي. Its feather look like hair وایي د ویښتان د مرغه ویښتان داسې دي دغه پښې لکه د انسان ویښتان صحیح ده د ویښتانو په رقم د نرۍ دي Each foot has 4 toes هر خپه یې 4 ګوتې لري Its beak is very long مخوکه یې ډېره اوږده ده Kiwi leaves likes to have a lot of tree around it د kiwi خوښېږي چې شاوخوا زیاتې ونې ولري یعنې کوم ځای کې چې شاوخوا زیاتې ونې وي دا ورته زیات خوشحال وي It sleeps during the day او دا د ورځې په جریان کې خوب کوي صحیح ده د ورځې په جریان کې خوب کوي د شپې خوب نه کوي because the sunlight hurts its eye ځکه چې د لمر دغه وړانګې د هغه د مرغه سترګې زیان رسوي so it can smell things very well دا په ډېر ښه ډول سره شیان بویولی شي صحیح ده It smells things better وایي دا بهترین شیان استعمالولی شي than most birds په نسبت د زیاتو مرغانو The kiwi's eggs are very big د kiwi هګۍ ډېرې غټې دي یا غټې دي There are only a few kiwis in New Zealand now وایي اوس په نیوزیلند کې یوازې یو څو دا ډول مرغان ژوند کوي People don't often see them خلک یې ډېر کله نه ویني New Zealanders want their kids to live وایي نیوزیلند غواړي چې دا مرغان دلته ژوند وکړي نو کوم څوک ورته زیان ونه رسوي There is a picture of kiwi and New Zealand's money وایي د نیوزیلند پر پیسو باندې د دغه مرغه یو تصویر دی که تاسو لیدلی وي شته په دې ته ورته دی People from New Zealand are sometimes called kiwis وایي د نیوزیلند خلک بعض وخت پیسو ته دغه kiwis وایي نو لاندې راځو دغه ځای ته دغه ځای کې موږ تاسو vocabulary لرو وایي put the right words in each blank وایي تاسې په هره هلګاوه کې سمو کلمات استعمال کړئ The sentences are from the text او دغه جملې له متن څخه دي زه درته یو څو جملې جوړوم یا تاسو به خپلې جوړې کړئ Government دولت kill وژل wings وزر strange ناشنا smell بویول size اندازه fly پرواز کول الوتل هرټ وګول
during د ورځې په جریان کې. big مهوکه feather likes ویښتان only یوازې tail لکۍ. نو لومړی درته جوړوم. it sleeps during the day دا د ورځې په جریان کې خوب کوي. صحیح ده. because the sunlight hurts its eyes ځکه چې د لمر سترګې د لمر وړانګې د سترګې خوږوي. it's very strange bird دا یو ډېر نااشنا مرغه دی. because it can fly ځکه چې پرواز نشي کولی. the government say دریم ترادو the government say دولت وایي that people cannot kill کوي چې خلک کوي نشي وژلی. صحیح ده. نو د لاندې تاسې خپله جوړې د 15 شپېټ تاسې خپله دا شیان ورکې استعمال کوئ. وایي put the right cap new text دا بیا نوی متن دی. داسې شیان اوس موږ تاسې لاندې استعمالوو. put the right words in inch blocks these are new sentences for words in the text. وایي دغه نوې جمله دي د لغاتو لپاره په دې متن کې. during size her smell strange fly kills wing tail only big feather government. kids پشوګانې and dogs او speed kill birds مرغان وژني. صحیح ده. bluebird has blue wings شنه وزر لري and blue feather لري. صحیح ده. sorry. some students have scholarship from their government بعضې زده کوونکي له خپل دولت څخه یعنې بورسونه لري. and an airplane can fly یعنې په الوتکه پرواز کولی شي because ځکه it has wings ځکه چې وزر لري. so what are you cooking څه شی پخوئ. it smells good ښه بوی کوي. نو دا هم د لاندې هم تاسې خپلې جوړې کوئ. که تاسې غواړئ چې زه دغه کتاب ته دوام ورکړم او تاسې غواړئ چې زه کتاب تاسو تر پایه ختم کړم نو دا ډېر ښکلی کتاب دی. تاسې کولی شئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ او زما چینل شیر کړئ تر څو زه وکولی شم تاسو ته د کتاب تر پایه ختم کړم. نو دا د دغه کتاب نن لومړنۍ ورځ. تر راتلونکي خپرونې پورې انشاءالله زه بیا تاسو لپاره هڅه کوم چې تاسو ته بهترین شیان وړاندې کړم او تاسو یو احسان وکړئ چې تاسو زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو هم په اسانۍ سره انګلیسي زده کړئ.